اسلامي تمدن او پرمختګ. اسلام څخه د مخه د ځمکې پر مخ د تورتم او جهالت داسې صادر غوړېدلی و چې ټول معنوي، مادي، اخلاقي او بشري ارزښتونه په خپله د بشر په لاس پایمال شوي وو او انسانانو په داسې ټولنو کې د برباد شویو او نړېدلو ټولنیزو نظامونو تر حسارت او سیوري لاندې ژوند کاوه چې په یوه او بل یې له دې ستر ناورین او تورتم څخه د راوتلو زړخوږی او رحم نه درلود. خو د الله جل جلاله د مهربانۍ لمنه تر انساني تصور او فکر ډیره پراخه او ارته ده، نو ځکه د ټولنیز نظام د سمون او بدلون د انصاف او عدالت پلي کولو اسلامي، معنوي، اخلاقي او بشري ارزښتونو ته د لومړیتوب ورکولو لپاره د اسلام د سپېڅلي دین د سباوون د لمر په سره کې د جهالت د تیارو زړه وچاوه او د ځمکې په سر یې د داسې قانون، نظام او عدالت د پلي کولو لپاره لاره هواره کړه چې بنیاد او اساس اسلام او اسلامي شریعت دی. له کومې ورځې راهیسې چې د اسلام سپېڅلی او مبارک دین د بشر د لارښوونې او هدایت لپاره رالیږل شوی، بشري ټولنې د هر اړخیزو پرمختګونو او لاسته راوړنو لپاره جوګه شوې چې ورسره ټولې بدبختۍ له منځه ولاړې او اسلامي تمدن پکې ورځ تر بلې لکه د لمر غوړېده. نو ویلی شو چې اسلامي تمدن د هغو معنوي او مادي ارزښتونو، اصولو او لاسته راوړنو ټولګه ده چې د اسلام له ظهور څخه تر اوسه پورې د اسلامي شریعت پر بنسټ د مسلمانانو لخوا رامنځته شوې او وده ورکړل شوې ده. دا تمدن د اسلامي عقیدې، شریعت او اخلاقي ارزښتونو پر بنسټ ولاړ دی او د مسلمانانو د ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ژوند هر اړخ رانغاړي. دا تمدن د اسلامي نړۍ په بیلابیلو سیمو کې له اندلس، اوسنۍ هسپانیې څخه نیولې تر بغداد، دمشق، قاهرې او هند پورې خپور شو چې له امله یې اسلامي علومو، هنرونو او ټولنیزو سیستمونو وده موندلې. د اسلامي تمدن زرین دور د 9 میلادي پیړۍ له پیل څخه د 14 میلادي پیړۍ تر پای پورې د نړۍ له سترو تمدنونو څخه و. دغه تمدن نه یوازې د دین بلکې د علم، هنر، تجارت او دولتدارۍ په برخو کې هم ستر پرمختګونه درلودل. د اسلامي تمدن ځانګړتیاوې: دینی اساس: اسلامي تمدن د قرآن کریم، سنت او شریعت پر بنسټ ولاړ دی. عدالت او مساوات: په اسلامي تمدن کې عدالت، بشري حقونه او ټولنیز مساوات مهم ارزښتونه دي. علم او پوهه: د علم زده کړې ته زیات اهمیت ورکول شوی او مسلمانانو د ریاضیاتو، طب، فلسفې او نورو علومو په وده کې مهم رول لوبولی. اخلاق او معنویت: امانت، صداقت، دیانت او نورو اخلاقي ارزښتونو ته ځانګړې پاملرنه کیږي. مدني پرمختګ: اسلامي تمدن د ښاري کولو، سوداګرۍ، هنر، معمارۍ او زراعت په برخه کې ستر پرمختګونه کړي. د اسلامي تمدن د پرمختګ راز په بیلابیلو عواملو کې نغښتی و چې مهم یې دا دي: علم او زده کړه. که څه هم علم او زده کړه د عباسي خلافت په دور کې پراخه شوه، خو د حضرت عمر رضی الله عنه پالیسي د علم او مشورې پر بنسټ ولاړه وه چې اسلامي تمدن ته یې بستر برابر کړ او همدغه تمدني بنسټونه بیا د اندلس له لارې د اروپایي رینسانس بنسټ وګرځېدل. د علم ارزښت: اسلام د علم زده کړې ته ډیره توجه ورکړې وه چې له همدې امله مسلمانانو په طب، ریاضیاتو، ستورپوهنې، کیمیا، فلسفې او نورو علمي برخو کې ستر پرمختګونه وکړل. اسلام د علم ارزښت ډیر لوړ وګاڼه او د اقرا آیت د زده کړې اهمیت یې څرګند کړ. د عباسي خلافت پر مهال د بیت الحکمه د حکمت کور په څیر علمي مرکزونه جوړ شول چیرې چې کتابونه ژباړل کېدل، لیکل او خپرېدل. علمي پرمختګونه:
مسلمانانو په ریاضیاتو، طب، ستورپوهنې، کیمیا او هندسه کې نوي اختراعات وکړل. جابر بن حیان د کیمیا پلار، ابن سینا د طب پلار او الخوارزمي د الجبر مؤسس د دې تمدن ځینې مشهور شخصیتونه دي. ابن سینا د الشفا او القانون فی الطب کتابونه ولیکل چې د طبابت لپاره مهم مراجع دي. الزهراوي د جراحي سرجري پلار بلل کیږي چې جراحي آلات یې ایجاد کړل. الرازي د چچک او سرخکان ناروغیو تفکیک وکړ. الخوارزمي الجبر یې پراخ کړ او د الګوریتم بنسټ یې کیښود. عمر خیام د الجبر او مثلثاتو پر ودې کار وکړ. ابن الهیثم د نظري فیزیک او د رڼا انعکاس مطالعه وکړه. البیروني د ځمکې قطر او محیط یې اندازه کړ. الفرغاني د شمسي نظام او سیارو مدارونه تشریح کړل. المروزي د ستورپوهنې د جدولونو جوړونکی و. امام غزالی د اسلامي عرفان، فلسفې او دیني علومو بنسټګر و. عدالت او زغم. اسلامي تمدن د بیلابیلو ملتونو او ادیانو خلکو ته د ګډ ژوند، کار او پرمختګ فرصتونه ورکړل چې د تمدن د پرمختګ لامل شو. په ځانګړي ډول د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت تر سوري لاندې اهل ذمه خلک، یهود او عیسویان چې حکومت ته یې جزیه ورکوله، د خپل ژوند او چارو د ترسره کولو حق درلود. دا چلند د اندلس مسلمانانو هم خپل کړ چې د مذهبي ګډ ژوند تجربو یې اروپایي ټولنو ته الهام ورکړ. عدلی نظام او قانون جوړونه. د حضرت عمر رضی الله عنه عدلی نظام د قضاوت اصول، د رعیت حقونو ته درناوی او د حاکم مسؤلیتونه وروسته د اسلامي فقه له لارې اندلس ته انتقال شول او له هغه ځایه د اروپایي قانوني مفکورو پر بنسټ تاثیر وکړ. قوي دولتداري. د عباسي، اموي او عثماني خلافتونو پیاوړو حکومتونو د ساینس، هنر او ټکنالوژي وده ممکنه کړه. اداري جوړښت. حضرت عمر رضی الله عنه د بیت المال، محاسبې، سرشمیرنې، قاضیانو ټاکلو او والیانو د حساب اخیستو یو منظم نظام رامنځته کړ چې په دې ډول سره اروپایي سلطنتونه د اندلس له لارې له دغې کړنې څخه اغیزمن شول. اقتصاد او سوداګري. د اسلامي خلافتونو تجارت د نړۍ له لویو برخو سره وصل و چې اقتصادي پیاوړتیا یې رامنځته کړه. د بیت المال زکات، خراج او عشر نظام د اقتصادي عدالت بنسټ ایښی و چې وروسته یې د اسلامي بازار اصولو ته د اروپایي سوداګرو پام ورواړاوه. اسلامي تمدن د سوداګرۍ لپاره مهم مرکزونه درلودل لکه بغداد، قرطبه او سمرقند. ورېښم ولاره، مصري بندرونه او اندلسي بازارونه د نړۍ له اقتصادي مرکزونو څخه وو. د بانکدارۍ اصول، چک، اعتبار او له سود پرته سوداګري د مسلمانانو لخوا پراخ شول. د دینی ارزښتونو پلي کېدل. اسلام خلک امانت، صداقت او کار ته هڅول چې د ارزښتونه د اسلامي تمدن د پرمختګ بنسټ وګرځېدل. د ښاري تمدن او معمارۍ وده. بغداد، قرطبه او دمشق د علم، تمدن او ټکنالوژي مرکزونه شول چې د الاقصی جومات، قرطبه جومات، تاج محل او د سمرقند تیموري ماڼۍ د اسلامي تمدن د معمارۍ ښکلي مثالونه دي. خطاطي او میناتوري. د قرآن کریم د خطاطۍ ځانګړی هنر د اسلامي فرهنګ برخه شوه. دا ټول عوامل یو ځای شول او اسلامي تمدن د نړۍ د وخت تر ټولو پیاوړی او پرمختللی تمدن وګرځاوه. په اروپا او نوره نړۍ د اسلامي تمدن اغیز. د اندلس له لارې اروپایان د اسلامي علومو سره اشنا شول چې د اروپایي رنسانس د پیل سبب شو. د اسلامي ریاضي، طب او ستورپوهنې کتابونه لاتین ته وژباړل شول. اسلامي بانکداري، تجارت او حقوقي نظامونو د غرب پر اقتصاد او قانون اغیز وکړ. پایله: اسلامي تمدن نه یوازې د دیني لارښوونو بلکې د علم، صنعت، هنر او سیاست له لارې نړۍ ته ګڼ پرمختګونه او سترې لاسته راوړنې ورکړې.
خو د مغولو بریدونو، داخلي شخړو او استعماري لاسوهنو له امله د دې تمدن پرمختګونه ټکني شول، خو لا هم د نړۍ په ډیرو مختلفو برخو کې اغیز موجود دی او ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی.